السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د دیر سره تعلق لرونکي د امان الله ایسیچو زوی چا نن ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. آیا دا یې ولې قتل کړو او د پلار د قاتلانو باره کې څه وایي؟ ملګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ چې مکمل معلومات ته حاصل کړئ. ملګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره درځي. د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. ملګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د دیر سره تعلق لرونکي امان الله ایسیچو والا زوی چې کوم د 6 کالو ځوان نن چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړل شو او دا خبره ظاهره شوې ده. ایسیچو صاحب دا خبره کوله چې دې نه پهله په ما باندې قاتلانې حملې شوي خو هغې کې زه بچ شوی وم. زما خو چا سره هېڅ قسمه ظلم او زیاتۍ نشته او زه د خپل ملک او د کلي او د وطن دپاره خیر غواړم او زه د ملک او د خدمت کوم. نو دا خلک ماته ولې دومره ضرر رارسوي چې پهله یې په ما باندې حملې وکړي چې په هغې کې زه بچ شولم. د هغې نه بعد یې په ما د ځوان زوی باندې حمله وکړو او آی په ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. نو آیا ما خو د چا سره ظلم او زیاتۍ نه ده کړې؟ دا دومره ظلم او زیاتۍ زما سره ولې کېږي؟ نو زما د حکومت نه او د اعلی افسران نه دا تمنا ده، دا ما ورته درخواست دی چې آیا ماته د زر تر زره انصاف میلاو شي چې ما سره دونه ظلم او زیاتۍ ولې وشو؟ آیا زه د عوام خدمت نه کوم کولی یا د ما د عوام سره زیاتۍ او ظلم کړی چې دومره ظلم زیاتۍ ما سره کېږي؟ ملګرو نورو ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام. ملګرو نورو داسې ویډیوګانو لپاره چینل دې سره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام. ډېره مننه، شکریه.